علامه کمال الدین دمیری رحمه الله جب خبر را نقل کړي دا وای یو سړی روانو پر لارې باندې په مخه باندې یو خیمه ورله هلته یو زنانه وله نو بیا ورته ویل چې مسافر یم غریب یم داسې خوراک مراک بیا هغې یا شیدې یا څه سیرلی میرلی شي دا یې ورحلال کړه دا یې ورکړو دی ډېر مجبوره و دی وایي زه د هلته ناست یم ډوډۍ موډۍ چې وخوړی دې ښځې سړی راغی چې راغلی داسې بد یې ما ته م وویل کوروالا ته یې م وویل چې ته نه شرمېږې دا دې څنګه چمونه وکړو دا دې څنګه غلط کار وکړي پرېدی سړی دی تا دومره خوراک ورکړی دی ښځې غریب ورته مسافر دی لاره ووایي دې سړی پروا نه لري یا ول غلط کار دې ګر سره وکړي خیر دا سړی وایي زوم ډېر پریشانه سولم بې عزته هم سولمه روان سو روان بل وخت بیا یو ځای ستړی سوم ستومانه سوم وږی سوم تږی سوم بیا یوې خیمه په مخه راغله چې ورغلم هغه خیمې لره هلته بیا سړی و سړی چې دی هغه مطلب زه چې ورغلم د ما زه مسافر یم ښه اوبه خوراک مراک شی مه یې راکوي دا ښځې ډېره بېکاره ښځه داسې بد یې ما ته م وویل خاوند ته م وویل تاسې بس خلک راځي ته مړیې ته خورئې او دا پلانۍ دی وایي زه ډېر حیران سوم هلته ښځه ډېره ښه ښځه وه سړی مطلب بد ولو دلته بیا سړی ډېر ښه سړی ولو او ښځه چې ده هغه ډېره بده وه حیران پریشان سو وایي بیا ما هغه سړي ته وویل چې یاره عجبه خبره وه سره کم سره پیټ اوسه یو وخت داسې را روان وم پلانۍ ځای ولو داسې مطلب هغه مشر یې ډېره خوا بده که هغه حاجي صاحب و هغه نارینه چې کوم وه ښځه یې ډېره ښه وه دلته بیا ښځه بېکاره ده او نارینه ته ډېر ښه یې زه درته حیران پریشانه یم ده ورته ویلې ولو خبره دې بالکل صحیح ده هغه چې کومه ښځه وه چې ښه ښځه وله هغه چې تا یې مېلمه نوازي وکړه هغه زما خور ده او دغه ښځه چې دا بیا د هغه خور ده هدی چې سره یې بولي که چې سره بولي هغه څنګه سره هغه دغه شی بولي اصل ته ور خوري کم اصل چې دی هغه کمینه ته ورخوري روایتو کې راځي علامه کمال الدین دمیری صاحب رحمه الله فرمایي وایي وخت یوه زنانه په خپل کور کې مطلب دسترخوان مسترخوان یې تیار کړی و چرګ مرګ یې تیار کړی و یو سائل رالی دروازه یې ورټکوله چې رالی بیا یې د الله په نامه خواست ورته وکړي چې شی مه یې راکړئ داسې دا ښځه وایي زه راولاړه سولم ما د هغه چرګ چې کوم خاوند نه پخ کړی دا ما غریب ته ورکړه چې ور مې کوي خاوند مې دومره خوا بده کړله چې ګر سره زه ورته حیران پریشانه سوم چې تا سړی بده خبره خو نه ده یو غریب ولو خو خیر وخت تېرېدی موږ ډېر مطلب مالدار و بیا غریبان حتی چې زما خاوند چې دی هغه زه طلاقه کړله بیا بل وخت چا مرکه راته وکړله بیا مې واده ورسره اوسه بیا وخت ډېر تېر سوی په مابین کې زما او د خاوند د طلاق دروازه وټکېدله دروازه چې وټکېدله داسې بس په کور کې ما خاوند لره شی مې پخ کړی ولو عیني وي خاوند لره زه ور ووتم سایل د باندې ولاړ د الله په نامه څه ښه راسره وکړه دا وایي زه چې ور ووتم ورته ومې کتل هغه زما سړی یا پخوانۍ خبرې را مجلسونه ډېره ورته حیرانه سوم شی مې ورکړ رالم خپل خاوند ته مې کیسه وکړه عیني وي خاوند ته مال داسې لشل 10 کاله مخکې خبره وه داسې موږ داسې ښه ژوند و بیا داسې غریب رالی بیا ما سور کړی چرګ ورکوي بیا زما خاوند ډېره ما ته خوا بده که خیر وخت تېرېدی غریبان سو بیا موږ داسې مطلب خاوند طلاقه کړلمه نن چای دروازه وټکېدله هغه زما زوړ خاوند ولو وایي زه ډېره ورته حیرانه ولم وایي دې خاوند ورته ویلې اغستی کور لري چې کوم سایل درالې دروازه چې درته کولې وه هغه زه وم الله فرمایي چې کوم څوک وجه څه وله وجه دا د دې ښځې ویل زما خاوند ډېر ناشکره و بخیل و او دغه خاوند بیا شکر ګزاره و سخي و الله رب العزت داسې ترتیب سره جوړوي نو هلته هغه خبره هغه سړي ورته ویلې چې هغه زما خور وله زما کور والا بیا د هغه حاجي صاحب خور ده خیر